د ننګرهار کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست ته چتر لاندې د ملک سلمان خیریه بنسټ په مالی او توحید موسسې په تخنیکي همکارۍ 1500 تازه راستنېدونکو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې لړۍ پیل شوه. د ننګرهار کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن وایي هېواد ته د تازه راستنېدونکو کورنیو سره د مرستې په دغه لړۍ کې د سپین غر او چین ولسوالیو له 300 کورنیو سره نن مرسته ترسره کیږي. یو نیم زره کورنۍ سره مرسته په ننګرهار کې روانه ده چې د دې نه دوه ولسوالۍ موږ راغواړو چې اوس فلحال لپاره اچین او سپین غر چې یو نیم سل کسان دي پکې کډوال چې د دواړو ولسوالیو نه 300 کېږي. په ورته وخت کې د توحید موسسې مشر عبدالرحمن الفضلي وایي په دغه مرسته کې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 15 لیتره غوړي، 15 کیلو لوبیا او 15 کیلو وریجې ورکول کیږي. هرې کورنۍ ته یوه بسته ورکول کیږي چې په هره بسته کې 50 کیلو وړه دي، 15 کیلو لوبیا ده، 15 کیلو وریجې دي، 15 کیلو بوره ده او 15 لیتره ماهي غوړي دي. نور محمد چې هېواد ته راستون شوی کډوال دی په ترلاسه شوې مرسته خوښ دی او د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي. مرسته کیږي، موږ په دې مې خوشحاله یو، موږ سره بیدی چې ډیره مرسته وشي. مشکلات لرو، نه مزدوري شته نه شی شته. یو بل مرسته اخیستونکی سید نبی په ترلاسه شوې مرستې د خوښۍ ترڅنګ له خیریه موسسو او مسؤلینو غوښتنه کوي چې کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. راغلو د کډوال په حساب باندې دلته ډېر خلکو ته کومک ورکول کیږي، خو یوازې دا کومک بس نه کوي، پکار ده چې دوی لپاره کاري زمینه برابر شي، همدارنګه د تعلیم په برخه کې دوی ته زمینه برابر شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په هڅو د بېلابېلو موسسو په مرسته هېواد ته راستنه شوو کډوالو سره مرستې ترسره شوي.